مشتي به ټول راواخو کملایان دي که تبلیغیان دي که صوفیان دي بزرګان دي دا چې کله په کور کې واده وي ګر سره تاسو ووایاست په قسم به سره ووایي چې په دې کور کې د واده په ورځ اختیار د حاجي صاحب دی که د دې اجاڼۍ دی اختیار د دې ځوان دی که د کوروالا دی اختیار د ده دی که د خور دی اختیار د ده دی که د وریندارګانو دی اختیار د ده دی که د تندارانو دی دا خلک سره معلوم کړي د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې دا دین خپلول پر دین ژوند تیرول د دین سره تعلق جوړول د دین سره تعلق برابرول به دومره مشکل کاری لکه یو سړی سکروټه په خپل لاس کې راواخلي سکروټه په لاس کې نیول څونه ګران کار دی او د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې به دا دین و اسلام و قرآن د الله وحدانیت د محمد رسول الله رسالت و ختم نبوت او دا قرآن چې دی هغه به د انسان دپاره دومره لوی مشکل سي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام قیل یا رسول الله اجر 50 رجل منا او منهم پیغمبر علیه السلام وفرمایل په هغه زمانه کې به چې دا کم څوک پر دین باندې ځان پالي الانکه دا دین داسې ده لکه سره سکروټه د دې به د 50 کسانو مرتبه اجر وي صحابي پوښتنه وکړه ول یا رسول الله د هغې زمانې 50 کسان که زموږ د زمانې د الله رسول الله زموږ د زمانې د 50 صحابه کرامو مقام وي د هغه سړي چې په داسې د فتنو په زمانه کې دی پر خپل دین باندې ژوند چې دی هغه جوړ کړي د فتنو په زمانه کې دی د خپل دین چې دی هغه برقرار وساتي د فتنو په زمانه کې دی د خپل دین چې دی هغه محفوظ وساتي د الله رسول فرمایي د دې عمل به دومره اجر بدون لکه 50 کسان چې نیک عمل وکړي صحابي پوښتنه وکړه د هغې ورځې د هغه وخت 50 کسان که د اوس د الله رسول یا د اوس د نن 50 کسان چې څو نیک عمل کوي په هغه زمانه کې په دا دومره سختۍ کې یو سړی چې دغه عمل وکړي د هغه به دغونه اجرونه وي او دا خبره دغسې ده که نه ده مشتي به ټول راواخو کملایان دي که تبلیغیان دي که صوفیان دي بزرګان دي دا چې کله په کور کې واده وي ګر سره تاسو ووایاست په قسم به سره ووایي چې په دې کور کې د واده په ورځ اختیار د حاجي صاحب دی که د دې اجاڼۍ دی اختیار د دې ځوان دی که د کوروالا دی اختیار د ده دی که د خور دی اختیار د ده دی که د وریندارګانو دی اختیار د ده دی که د تندارانو دی دا خلک سره معلوم کړي سل واره به تا په واده کې دا خبره کړې چې یاره هغو خیرشانو ته به ووایه چې زموږ د خوا زنانې منانې نسته بس موږ دغسې ساده یو ترتیب چې دی هغه جوړوو بیا به هم بس پیدا سي هم به سوزکی پیدا سي هم به ویګن پیدا سي هم به د یوې ښځې پر ځای باندې 50 ښځې راغلي بیا دا پر دا روډو ته یې نه وینئ دا چې بس یې ورکرایه کړی دی کلینر د چا دی ډریور د چا دی په دروازو کې چې ولاړ دی هغه څوک دی او بیا زنانو شیشې پورته کړي څوک دریا وایي څوک خاندي څوک مجلسونه دا د انسان د اختیار کار دی که په دغه ورځ باندې دا پلار یا خاوند یا ورور یا زوی دا خپل دین محفوظ وساتي د الله رسول فرمایي د 50 صحابو اجرونه به الله وتا ته درکوي ځکه په دغه ورځ دا دین ساتل دا داسې دی لکه سکروټه چې په لاس کې راواخلي دا خبره دغسې ده که نه ده هېڅ یوه ذره په دې کې شک و شبهه د الله رسول فرمایي هغه زمانه را روانه ده چې دین و اسلام پر خپل دین باندې به ته ځان ته ورسې په دا کورو کې سپین ږیري مشران وګوره هغه لا یې د خپله کمره دلته بېغمه ناست دي وروره نه زوی په قول کوي نه کوروالا په قول کوي نه لور په قول کوي بس دی پریشانه په کمره کې ناست دی چې خدایه زه څه وکړم طلاق به سپین سر ورکوي هم بده خبره ده که نور کوي هم بده خبره ده که جنګ جوړوي هم بده خبره ده که ځان وژني هم بده خبره ده که دوی وژني هم بده خبره ده د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به دا دین و اسلام سره سکروټی سي دا مې د کور خبره درته وکړه دا چې سړی د خپلو بچیانو د خپلو کوروالاو د خپلو خوندو د خپلو ورونو د خپل فامیل سره په خپل کور کې د خپل کلیوالانو سره ژوند دا رقم دی نو چې د باندې راووتې بیا به دې څالي ته سرکاري دفتر له راورسل ته خپل دین ساتلی سي ته په دا خپل دین باندې عمل کولی سي دا ستا دین دا ستا لمونځ دا ستا ژړه دا ستا لنګوټه ستا لپاره پیغور نه دی پیغور دی او نو لحاظه ته به مجبوره یې دا زموږ هلکان په کالج کې سبقان وایي ښه نیک هلکان یې تبلیغ سره تعلق کې د یو پیر سره تعلق کې د علماو سره تعلق کې ښه ښایسته ژړه یې تلاوت یې ذکر و فکر یې بیا چې کله مازې کښنی پوسټینګ مسټینګ یې وسو نو کرې یې راله وروره بله ورځ ژړه کښنی سوې ده بله ورځ خولۍ نسته بله ورځ لنګوټن نسته بله ورځ انګریزي بال سو بله ورځ ژړه وخریل سو بله ورځ یې پتلون اغوستی دي بله ورځ منزله نه راځي څه کیسه ده دته 80,000 80,000 90,000 روپۍ تنخوا میلاویږي اوس ګوره دی که په د 80,000 90,000 روپۍ کې دا دین خپل کې دا داسې دی لکه سکروټه چې راخیستې نو څوک به سکروټه غورځوي
څوک به خپل ځان سکروټې ته سپاري چې چا سکروټې ته ځان سپارلی دی د الله رسول فرمایي هغه داسې دی لکه په صحابو کې 50 کسان 50 صحابه کرام نیک عمل وکړي د هغو څو اجرونه دي داسې به د یو سړي یا یوه زنانه یا یوه خور یا لور چې په داسې زمانه کې دا چیش وکړي دا د خپل ځان چې دی هغه وساتي نو لهذا د الله رسول فرمایي وایي د قتل و د فتنو په زمانه کې چیش کول عبادت کول دا داسې دی د الله رسول فرمایي لکه زما و طرف ته چې هجرت وکړي ماله چې راسي مدینه شریف لر راسي یو سړی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام انډیوالي او ملګرتیا شروع کړي ستا څه خیال دی هغه به ناکامه سي نو د الله رسول فرمایي د فتنو په زمانه کې د قتلو په زمانه کې د جنگو په زمانه کې خپل عبادت کول په جنگو کې سنا اخستل په فتنو کې سنا اخستل په نور خبرو کې سنا اخستل دا به چی شي دا به ستا دپاره داسې لکه ته چې زما ملګرتیا اختیار کړي